أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ آل عمران آیات نمبر 50-51. مخکې آیاتونو مبارکو کې د حضرت عیسی علیه السلام مختلفې معجزې ذکر شوې او دا موجوده آیاتونو مبارک دا هم د حضرت عیسی علیه السلام متعلق دي. حضرت عیسی علیه السلام بنی اسرائیل ته فرمایل چې زه د هغه کتاب تصدیق هم کوم چې هغه زمانه مخکې نازل شوی دی چې هغه تورات کتاب دی او د هر یو پیغمبر دپاره دا خبره ضروری ده چې د خپل ځان نه مخکې د آسماني کتاب دی به تصدیق کوي چې دا په خپل وخت کې حق او سچ کتاب و. نو دغه سلسله کې حضرت عیسی علیه السلام هم د تورات کتاب تصدیق وکړو ځکه د یهودیانو مذهبي آسماني کتاب هغه تورات و. نو چې کله زه ستاسو کتاب تورات منم چې هغه حق او سچ کتاب و نو تاسو هم راشئ ما هم اومنه او زما آسماني کتاب انجیل هم اومنه په هغې باندې ایمان راوړئ. دویمه خبره چې په دې آیاتونو مبارکو کې ذکر ده هغه د بني اسرائیلو دپاره بعضې هغه څیزونه چې د هغې د نافرمانۍ په وجه باندې په هغې باندې حرام شوي وي هغه د الله پاک په حکم سره تاسو دپاره حلال ګرځومه. بني اسرائیلو باندې په یهودیانو باندې د اوښ غوښه دا حرام وه، شترمرغ دا پې حرام او بطخ دا هم پې حرام وه. دا د هغې د نافرمانۍ او د سرکشۍ په وجه باندې قرآن مجید کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ذلک جزیناهم ببغیهم، دا موږ دې ته د دې د سرکشۍ سزا ورکړه ده چې بعضې حلال څیزونه موږ په دې باندې حرام وګرځول. نو دا په یهودیانو حرامو. حضرت عیسی علیه السلام د الله په حکم سره د الله په اجازت سره دغه څیزونه د یهودیانو دپاره بني اسرائیلو دپاره حلال وګرځول چې دا څیزونه دا ستاسو دپاره حلال دي. او درېیمه خبره ورته دا وکړه ده چې زه تاسو ته راغلی یم نو ما سره دلیل موجود دی، ما سره د الله پاک د طرف نه نښې موجود دي چې په هغې کې مختلف قسمه معجزې مخکې ذکر شولې. یعنې حضرت عیسی علیه السلام په خپل نبوت او رسالت باندې دلایل خلقو ته پیش کړل چې دا د ځانه مې دعوه نه ده کړې بلکې د الله د طرف نه د نبوت او د رسالت منصب راته ملو شوی دی. څلورمه خبره ورته دا وکړه ده چې تاسو په دې سلسله کې د الله پاک نه ویریږئ او زما تابعداري وکړئ ځکه کم پیغمبر په کومه زمانه کې موجودي
نو په ټولو خلقو باندې د هغه تابعداري کول لازم دي. څنګه چې نبی علیه السلام د ټولو پیغمبرانو په آخر کې راغی نو بیا په ټولو خلقو باندې د نبی علیه السلام تابعداري لازم وه، په هغې باندې ایمان راوړل دا په ټولو خلقو لازم و. د دې نه بغیر یو انسان مسلمان نشي پاتې کېدی. نو تاسو د الله نه ویریږئ، د الله حکمونه ومنئ، د حضرات انبیاء علیهم السلام په تعلیماتو باندې عمل وکړئ. په دویم آیت مبارک کې حضرت عیسی علیه السلام الله ته رب ویلی دی چې دا زمام رب دی او ستاسو رب دی. ځکه کومه معجزې د حضرت عیسی علیه السلام په مبارکو لاسو باندې ښکاره شوې نو چې د هغې په وجه باندې څوک حضرت عیسی علیه السلام ته خدای ونه وي یا په خدای کې ورسره شریک ونه ګڼي یا ورته د خدای زوی ورته ونه وي، نو دې دپاره حضرت عیسی علیه السلام اعلان وکړو خلقو ته چې الله زمام رب دی او ستاسو رب دی. نو زم الله رب منم نو تاسو رب ومنئ او بندگی او عبادت صرف د یو الله وکړئ. چې په دې کې اشاره دې طرف ته وه چې داسې ګمراه خلق به راځي چې هغه به عیسی علیه السلام ته خدای وي او د هغه عبادت به کوي. نو تاسو داسې ونه کوئ، تاسو د یو الله عبادت او بندګي وکړئ چې هغه زمام رب دی او ستاسو رب دی. او دغه عبادت او بندګي کول د الله پاک وی دې ته صراط مستقیم نیغه لاره د هدایت ویلې ده چې چا دا لاره اختیار کړله. عیسی علیه السلام ته رب ونه ویلو، عیسی علیه السلام ته خدای ونه ویلو، هغې په خدای کې شریک ونه ګرځو، د خدای زوی ورته ونه ویو، بلکې د الله بنده او د الله نبی او رسول د دې خبرې اقرار وکړو، نو دا ټول خلق په صحیح لاره باندې په صراط مستقیم روان دي، دوی به جنت ته داخلېږي. د حضرت عیسی علیه السلام متعلق د یهودیانو عقیده دا ده چې حضرت عیسی علیه السلام پانسی کړی شوی دی او بیا دفن شوی دی، دوباره ژوندی شوی نه دی. دا د یهودیانو عقیده ده. او د عیسایانو عقیده دا ده د عیسی علیه السلام متعلق چې حضرت عیسی علیه السلام پانسی کړی شوی دی خو بیا را ژوندی کړی شوی دی. او زمونږ د مسلمانانو عقیده دا ده، قرآن مجید دا عقیده ذکر کړې ده وما قتلوه وما صلبوه. د هغه شکل الله پاک د حضرت عیسی علیه السلام په شکل باندې وګرځو او حضرت عیسی علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام د هغه کوټې چت سورې کو، په هغې کې ژوندی آسمان ته وخېږو. زموږ دغه عقیده ده چې عیسی علیه السلام نه قتل شوی دی نه پانسی شوی دی، بلکې آسمان ته الله پاک ژوندی خېژولی دی او د دجال د فتنې د ختمولو دپاره الله پاک هغه ساتلی دی. قیامت ته نږدې به د ځمکې ته رالېږي، د دجال فتنه به د هغې په مبارکو لاسو ختمېږي. ومصدقا او زه تصدیق کوونکی یم. د حضرت عیسی علیه السلام بیان کوي چې خلقو ته دا وویل چې ای خلقو زه تصدیق کوم، زه رښتیا ګڼم لما هغه کتاب بین یدیه چې زما نه مخکې نازل شوی دی من التورات چې هغه تورات کتاب دی په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوی و. ولأحل لکم او دپاره د دې چې زه حلال کړم ستاسو دپاره بعض الذي بعضې هغه څیزونه حرم علیکم چې هغه حرام کړي شوي وو په تاسو باندې، نو هغې کې ماته الله پاک حکم کړی دی، اجازت یې کړی دی چې اوس ستاسو دپاره د اوښ غوښه، د شترمرغ او د بطخ غوښه دا ستاسو دپاره حلال دي، حالانکې دا په تاسو باندې ستاسو د نافرمانۍ او د ګناهونو او د سرکشۍ په وجه الله پاک حرام کړي. وجئتکم او زه راغلی یم تاسو ته بآیة په یوې لویې نښې سره
من ربكم استاسو د رب د طرفا د الله پاک د طرفنا حضرت عیسی علیه السلام سره د هغه نبوت او رسالت باندې لوی نښې موجود وي چې هغه مختلف قسمه معجزې وي هغه خلقو ته پیش کړي فاتقوا الله تاسو ویریږئ د الله نه د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ وساتئ واطیعون او تاسو زما تابعداري وکړئ ان الله بشک الله پاک ربي زما هم رب دے وربکم او استاسو هم رب دے نو الله رب ومنه دا غنا سوا بل څوک رب ممنه بل چاخته خدای موه ما هغه سره په خدای کې څوک شریک ګرځوي فاعبدوه تاسو د هغه عبادت او بندگی وکړئ هغه الله هغه واحد لا شریک دی څوک ور سره په ذات کې په صفاتو کې په عبادتو کې او په اختیاراتو کې شریک نشته دی لہذا د هغه یو الله بندگی وکړئ او هغه رب ومنئ هذا صراط مستقیم دانی غلار د هدایت دا که تاسو هدایت غواړئ نو بس په دې باندې عمل وکړئ الله رب ومنئ او د هغه بندگی او عبادت وکړئ ومصدقا او زه تصدیق کوونکی یم لما د هغه کتاب بین یدیا چې زمانه مخکې نازل شوی دی من التورات چې هغه تورات کتاب دی ولأحل لکم او د پاره د دې چې زه حلال وګرځوم ستاسو د پاره بعض الذي بعض هغه څیزونه حرم علیکم چې حرام کړي شوي په تاسو باندې وجئتکم او زه راغلی یم تاسو ته بآیة من ربکم په یو لوی نښې سره ستاسو د رب د طرفه فاتقوا الله تاسو د الله نه ویریږئ د هغه د نافرمانۍ نه ځان بچ کړئ واطیعون او زما تابعداري وکړئ ان الله ربي بشک الله رب زما دی وربکم او رب ستاسو دی فاعبدوه تاسو د هغه عبادت او بندګي وکړئ هذا صراط مستقیم دانی غلار د هدایت ده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى